ویل کېږي چې په پخوا زمانه کې دا یو کلی و او د دغه کلي خلک ټول د لوی اختر د میاشتې په انتظار وو چې دوی د لوی اختر میاشت وویني او ټول ځانه تیاریانې شروع کړي. خو په دغه کلي کې دا یو خاندان و چې هغه ډېر زیات ایمانداره او اخلاصمند و. بابا مبارک شه میاشت په نظر راغله خو دا راته ووایه چې څنګه ساورې به راوړو دا ځل زه نه خپله ورته ساورې اخلو. او بچې ته ټیک ویلي زه له به خپله ورته ساورې اخلو. او بابا دې زه له ورته ساورې ځکه اخلو ځکه چې زموږ په کلي کې ډېر زیات غریبانان دي د هغو د قربانۍ کولو چار نه کېږي. چې موږ قرباني وکړو په ټولو غریبانانو باندې غوښه تقسیم کړو. او بچې تاسو دواړه څه وایي زما هم دقه خوښه ده. سړي میاشت په نظر راغلې ده او تا سره د ساوري صفه شته که نه لاړ شه ساورې واخله او راوله. ته سپیکر مه کوه اختر ته لا ډېرې ورځې پاتې دي خورې غټ ساورې به درله واخلمه. سړي زه خو حیرانه په دې یم چې ستا سره خو دې ځل یو روپۍ نشته نو ته به د قرباني ساورې به سره راولې. ښه دې ته سپیکر مه کوه د ما په رو پسې به لاړ شو دې ځل به زما د قربانۍ په ځای پیسې ازو ورکړي بیا به ور ورکړو. رورنګیا خو په نظر راغله خو دا راته ووایه چې دې ځل به څنګه ساورې اخلو. وروره هر ځل له مونږ غټ ساورې اخلو خو دې ځل به د هغې نوم غټ ساورې اخلو ځکه چې په کلي کې یو نوم وشي. سړي دروغ مه وایه په بله پیړۍ ودونه کوونکې ساورې اخیستې او که دې ځل له یوه شان واخیستو نو غوږونه به نه پرې کړم. ښځې ته یې زغم مه کوه دې ځل به داسې ساورې اخلو چې په دې کلي کې به چا نه اخیستی. رو دې ځل خو د ما سره د قربانۍ دپاره پیسې نشته نو ته به ما د قرض پیسې راکړې بیا به درله زه درکړمه. واه ده ته پکې لا ګوره دا نه پټې خرڅ کوې ځان داسې چل وکړه د موږ سره ځانه پیسې نشته قربانۍ. او که نه وروره زما ښځه صحیح وایي که خپل عزت بچ کول غواړې نو خپل پټۍ خرڅ کړه. صحیح ده وروره خو راځه چې دواړه لاړ شو منډۍ ته او تپوس وکړو چې د ساورو سرایتونه دي. او بیا دا دواړه وروڼه روان شي د منډۍ په طرف خو چې کله دا دواړه منډۍ ته ورسي نو هلته یو غټ وی ویني. انا وروره څونه غټ ساورۍ دی که دا ټول مونږ واخلو دا مونږ حلال کړو نو دی خو به مونږ د پریزونه ډک کړي. او که نه وروره زمونږ خاندان خو چې دا دونه غټ ساورۍ وویني نو هغو خو به ترې سم وسوځي. وروره ساورۍ خو ډېر زبردست ساورۍ دی خو دا راته ووایه چې ډېر ریټ څه دی. وروره د دې خو فکس ریټ دی 10 لکه روپۍ د دې نه به یوه تانیز کم نه وي. یاره وروره یا ریټ خو ډېر زیات سیوا دی دا مونږ ته لږ راکم که. نه وروره دا خو غټ ساورۍ دی په دې باندې مونږ ډېره زیاته خرچه کړې ده دا به د دې نه یو روپۍ هم کم نه وي. ها بیا صحیح ده خو مونږ د ځو کور څه که نه په دې باندې به مشوره وکړو. او بیا دا دواړه کور ته راشي او د خپلو ښځو سره مشوره وکړي. ګوره ته په خپله سوچ وکړه چې دونه غټ ساورۍ چېرته تا لیدلی دی د ساورۍ ډېر زیات غټ و. او که نه که دا ساورۍ مونږ واخیستو نو مونږ خو به دې ټول کلي کې مشهور شو بلکې په ټول کلي کې نه چې په ټوله دنیا کې به مشهور شو بیا به زمونږ دا وی او مونږ په ټي وي باندې راځو. صحیح ده سړیه چې دونه غټ ساورۍ دی نو بیا به د خپل هر هرڅ کم او په دې باندې به یې واخلو. زه به خپل پټۍ خرڅوم او بیا به سبا لاړ شو دغه وی به راولو. مچې زه خو وایم راځه چې نن لاړ شو میلې ته او ساورۍ واخلو ځکه چې ورځې لږې پاتې دي او بیا به صحیح ساورۍ میلاو نه شي. او صحیح ده بابا راځه چې لاړ شو. او بیا دا دواړه روان شي په ساوري پسې چې لاړ شي او ځان له ساورۍ واخلي د قربانۍ لپاره. خو بیا کله چې هغو میلې ته ورسي نو هغه وی خوښ شي کوم چې د هغه نورو خوښ شوی و. وروره ستا د دې ویه قیمت څه دی؟ وروره د دې یو ریټ دی 10 لکه روپۍ د دې نه به یو تانیز هم کم نه وي. 10 لکه روپۍ خو دا ډېر ګران دی بابا راځه چې زه بل ځای کې به چېرته واخلو. ورځېږه بچې صبر وکړه زه ورسره ریټ کومه. لکه وروره دا خو 10 لکه روپۍ ډېرې زیاتې دي څه ګزاره پکې نه کېږي زموږ سره ګزاره وکړه. نه وروره یو روپۍ ګزاره پکې هم نه کېږي ستاسو نه مخکې مې یو کس راغلی و خو هغو له مې ورنه کړو. که قرباني دې کوئ نو بیا پیسو ته مه ګورئ ځکه چې په دې باندې خو ما ډېره خرچه کړې ده دا خو اوس هم په دې باندې کمې دي. خو بیا هغو دواړه هغه وایه واخلي او د ځان سره یې کور ته روان کړي. هله بابا تاسو خو سم خپلې غټ ساورۍ واخیستو د دې وخت خو به موږ د کلي ټولو غریبانانو ته ورسوو. او که نه بچې په دې کلي کې ډېر داسې غریبانان خلک دي چې د هغو د قربانۍ چار نه کېږي او موږ له الله پاک مال لا کړی دی نو چې دا مونږ قرباني کړو او خلکو له ترې پوره غوښه ورکړو. خو بابا زه اوس ځمه پټي ته چې دې لپاره سګیا راوړم او واچوم ورته. او بیا هغه دواړه وروڼه پیسې واخلي او لاړ شي د وی په هغه مالک پسې خو هغه وی خرڅ کړی وي. وروره هغه وی دې څه کړو د کوم وی چې مونږ ستا سره اوس خبره کړې وه. او وی خو ما اوس لږ مخکې خرڅ کړو ستاسو په ګاونډیانو او هغو راغلي وو او وره مې په 10 لکه روپۍ باندې ورکړو. نو تا ولې خرڅوو تا ته خو مونږ ویلي چې مونږ مشوره کوو بیا راځو مونږ یې درنه اخلو. تاسو پکې فیسې کوو دې هغه رانه په صحیح بیه باندې واخیستو نو ما ورله ځکه ورکړو. راځه نو چې لاړ شو په هغه پسې هغه به 11,000 روپۍ سیوا ورکړو او وی به ترې واخلو. کاکا د دې ویه بیه مونږ کړې وه دا د سړي سره مونږ ته وایي چې ته هم پیسې راوړو او بیا به یې مونږ له راکړي چې مونږ راوړو هغه په تا باندې خرڅ کړی و. خو بچې دا خو د نصیب خبرې او دا به ځان په نصیب کې لیکلي شوي وه نو ځکه مونږ واخیسته. کاکا مونږ به تا ته له 15,000 روپۍ سیوا درکړو خو دا ویه مونږ ته راکړه دا زمونږ ډېر زیات خوښ دی.
بچه دا من قربانی را اغسطه دی تجارت لمونه دی اغسطه شي لس دولس روپۍ به تسې وراکي او دا به مونږ تاله در خو بیا هغه دواړه وروڼه ډېر زیات خپه د هغه ځای نه لاړ شي او بیا هغه کاکا خپل زوی ته ووایي بچې د دې دواړو ارادې ماته څه ښه نه ښکاري خو ته به نن داسې حساب وکړي چې د دې هوی سره به شپه وکړي صحیح ده بابا ته هېڅ غم مه کوه زه به نن دې وی ته به هر شپه وکړمه خو بیا دغه دواړه وروڼه دا یو پلین جوړ کړي چې نن شپه به دا وی مونږه د دوی نه راپټوو رورا خوښه دینه ده چې نن شپه لاړ شوه دا وی دې راپټ کړو نو هم به لس لک روپۍ راته پاتې شي او هم به وی قرباني کړو ځکه چې مونږ خوازم د نوم دپاره قرباني کوو خو بیا چې کله نیمه شپه شي نو دا دواړه راشي او چې کله هغه مالک وده شي نو دوی ته هغه وی راپټ کړي او را روان شي بچې دا راته ووایي چې وی څه شو وی خو نشته بابا وی خو د شپې و خو زه وده شوی یم پته نه لګي چې وی څه شو بچې نو تا ته خو ما ویلي و که نه چې ته وده شوی نه نو اوس به زموږ وی دلته و خو بابا په دې ځمکه باندې زموږ د وی د شپو نښانونه دي نو په دې پسې به لاړ شو چې زموږ وی چېرته تللی هلته به وي خو څنګه چې دوی روان شي نو د هغه دوه وروڼو کور ته ورسي ځکه چې دا ویه هغو پټ کړی وي او بیا دوی ډاري کې پولیس تړین وکړي او پولیس والا راشي او هغو دواړه ګرفتار کړي او دوی خپل وی واپس راولي او خپله قرباني پرې وکړي نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ